بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې د پریکټیکل فرمولو کې دا وایي چې څنګه کولی شو په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې که چیرې موږ ازموینه اخیستې د ازموینې نمرې څنګه جمع کولی شو، د هغې پرسنټیج څنګه وباسو، ریزلټ څنګه وباسو، ګریډینګ څنګه کوو. نو دې لپاره تیار یو ټیبل ما تاسو جوړ کړی چې په هغې کې نمبر دی، مثلا نیم ده ټیس A ټیس B ټیس C. تاسو په دې ځای د سبجیکټ نوم ورکوئ، فرض کې وینډوز پروګرام، ورډ پروګرام، ایکسل پروګرام، یا پښتو مضمون، انګلیسي مضمون، فرانکي مضمون. خو ما ټیس A ټیس B ټیس C لیکلي او د هر مضمون نمرې ورکړي او د نمرې د سلو قرار ما ورکړي. د سلو قرار ورکړي مطلب دی که د سل نه یاسین په ټیس A کې 55 وړي، دی بل کس حنظله پکې شپېته وړي، پکې دوه نمرې وړي، او ټیس B کې د کسان 2 نمرې، ټیس C کې 2 وړي. څنګه کوو چې د کسان نمرې جمع کوو؟ ساده خبره په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، مساوي ووهئ، لیکم چې ټیس A جمع ټیس B جمع ټیس C. په دې پوه شوئ؟ نو دا مو کې نو ماته وایي چې دې کس 155 نمرې وړي، معنا 50 که سره یو ځای کې سره خپله کې دا 55 او 55 یو ځای کې څو کېږي؟ 155 کېږي. د دې نورو نمرو ته راوستلو لپاره اسان طریقه دا ده چې تاسو دا ډرګ کړئ تر اخره پورې د ټول نمرې درکې راځه. او که داسې نه کوئ، کنټرول زیډ مو ووهه، په دې باندې ډبل کلیک وکړئ، 2 کلیکه وکړئ. کېدای شي دا لیست تاسو ډېر غټ وي، که تاسو کش کوئ ډېر وخت ونیسي. نو څو کې په دې باندې 2 کلیکه وکړئ، اټومیټیکلی اتومات تاسو د نورو کسانو نمرې څنګه کېږي؟ خپله درکوي درته. بل موږ په دې کې د پرسنټیج وباسو، فیصدي معلوموو چې د کس په خپل مضمون کې په دې مضامین کې څو فیصد نمرې اخیستي. نو دې کار کولو لپاره اسان طریقه دا ده چې موږ تاسو مساوي وخو او زموږ ټوټل نمرې اخلو. ټوټل نمرې به واخلئ، تقسیم په مضامینو به یې کوئ. څو مضامین دي؟ 3. نو تاسو تقسیم علامه ووهئ، تقسیم په 3 مضامینو باندې انټر یې کوئ. د دې نمرو څخه 51% اخیستي. څو کې فیصدي؟ 51. په دې باندې بیا ډبل کلیک وکړئ، د ټول کسانو فیصدي اتومات خپله درکوي. اوس که تاسو د نمرې چینج کې فرض کا فرض پر یو کس ده په دې ټیسټ کې فرض 40 وړي، په دې بل کې فرض کا 15 وړي، او په دې بل کې فرض کا 9 نمرې واخیستې. نو تاسو وګورئ اتومات فیصدي بدلېږي که نه بدلېږي؟ دا نمرې بدلېږي، فیصدي بدلېږي ورسره، اټومیټیک خپله بدلېږي. موږ ریزلټ معلوموو، ګورو چې په دې کسانو کې څوک ناکام شو، څوک کامیاب شو. فرض کې تاسو چې کوم نمرې ورکوئ هغې که چېرې کسان 50 نمرې واخلي کامیاب، 50 یا 50 پلس واخلي هغه به کامیاب وي. که څوک د 50 نه ښکته نمرې اخلي هغه به څنګه ناکام وي. دا تاسو ځان سره هر اداره خپل دغه لري. ځینې دفاتر مطلب ځینې مکاتب یا کورسونه وي چې هغه مثلا په 15 کم ورکوي، ځینې 50 کوي، ځینې په 40 ورکوي. نو فرض کې تاسو داسې یو رول لرئ چې هغې که یو شاګرد فرض کا 50 نمرې پوره کړي هغه به کامیاب وي، که د 50 نه کم واخلي هغه څنګه کېږي؟ ناکام ورسره. مطلب پوه شوئ؟ نو څه کوو؟ ساده طریقه ده، راشئ مساوي ولیکئ، اف فنکشن نه کار واخلئ. زم اف که چیرې قوس شروع که چیرې زما پرسنټیج خانه متوجه یاستئ؟ مساوي وخت شرط لګو که نه، اف که چیرې زما پرسنټیج خانه لوی شي یا مساوي شي د څو څخه؟ 50 څخه، یا 50 شي یا د 50 څخه لوی شي، کامه لیکم، کوټیشن ورکوم، وایم دې ته راته ولیکه چې پاسټ، کامیاب راته ولیکه. چې ولیکه که چیرې یو کس د پرسنټیج خانه فیصدي چې کوم ده، فیصدي خانه چې کوم ده لوی شي یا مساوي شي د څو څخه؟ 50 څخه. دې ته وایم چې ولیکه کامه کوټیشن پاس ورته ولیکه. کوټیشن بېرته بند کړه، که داسې ونه شي څه به وکړه راته؟ فرض که 50 پوره نه کړه نو بېرته کامه لیکم، کوټیشن لیکم، که دا پوره نه کړي مطلب 50 پوره نه کړي نو ولیکه چې فیلډ، ناکام راته ولیکه یا فیل ولیکه. او کوټیشن ورکوئ او قوس څنګه کوئ؟ بند کوئ. فرموله مو واخیسته؟ ګورئ که چیرې زما د پرسنټیج خانه اف که چیرې مساوي به اول شروع کړي، فرمولې ته همیشه ساتئ، مساوي به تاسو وښئ. اف که چیرې زما د پرسنټیج خانه قوس شروع مو لیکه، پرسنټیج دغه اچ شپږ خانه ده، رو شپږمه ده او کالم څوم ده؟ اچ کالم ده. نو که چیرې زما دغه اچ شپږ خانه لوی یا مساوي 50 سره شي، کاما کوټیشن دا ته پاس ولیکه، پاس په دې خانه ته چې ولیکه پاس. او که دا پوره نه کړي دا کاما مطلب دا چې که دا پوره نه کړي یا که داسې ونه شي نو چې ولیکه کوټیشن فیل راته ولیکه، انټر اتومات دا کس پاس لیکي که نه. نو په دې تاسو کلیک وکړئ، ډبل کلیک وکړئ، د ټول کسانو ته ما خپله لیکي، وایي دا هم پاس ده، دا هم پاس ده، خو دا 2 کسان فیل شو پکې. ګورئ یو 40 ده، بل 40 ده، 50 نه ده پوره کړې که نه. نو که څوک 50 نه پوره کوي هغې ته فیل ولیکه. په دې پوه شوئ؟ بله موضوع د ګریډینګ ده، بیا هم یو ریویو کوو په دې باندې. موږ تاسو اول ټوټل نمرې سره جمع کړې، سیمپل طریقه وه چې دا مضمون جمع دا مضمون جمع دا مضمون ټول 2 مضمون کېږي. دا ټول سره ډرا کړئ، هغې نه وروسته پرسنټیج وباسو، زموږ د فیصد ټوټل خانه تقسیم په
مضامین تعداد باندې بیا ریزلټ هم ویسته چې زمونږ پرسنټیج خانه که چیرې مساوي دي څه شرط هم ولګو که نه په دې رقم باندې. اوس راځو ګریډینګ کوو دغه پرسنټیج فرمول کوو چې لږ نوم لا ښه پوه شي پې درجه بندي کوو. مساوي لیکم اف که چیرې قوس شروع زما د پرسنټیج خانه لوی شي یا مساوي شي 90 څخه درجه ورکوه A ګریډ او B ګریډ دا شیان ورکوو. که چیرې زما په دغه فیصدي خانه کې یو څوک نمرې واخلي 90 یا د 90 څخه لوی نمرې واخلي نو هغې ته چې ولیکه کاما ورته ولیکه چې A ګریډ کوټیشن ورته ورکوي A ګریډ ورته ولیکي A ګریډ معنا اول درجه چې ولیکئ اول درجه. بیا مې کاما ولیکه بیا لیکم اف که چیرې بل شرط ورکوم دا خو یو شرط ما 90 دپاره شو. دویم شرط راځم قوس شروع وایم که چیرې زما د فیصدي خانه لوی شي او مساوي شي د 80 څخه زه خو خپل ځان لګیم کار کوم بیا ادارې ځان ته پالیسي لري چې مثلا 15 نه پاس وخت څو ګریډ کې A پلس ګریډ دا A ګریډ دا صحیح شو بیا B پلس دا B ګریډ داسې ګریډونه وي. فرض کوم که چې زما په دې خانو کې څوک 80 یا 80 نه لوی نمرې اخلي کاما کوټیشن هغې ته ولیکه چې شی B ګریډ یا ساتئ دغه B ګریډ او A ګریډ چې ما ولیکه د کوټیشن منځ کې دې تاسو هر څه لیکلی شئ پښتو لیکي که انګلیسي لیکي که B ګریډ لیکي هر څه لیکلی شئ. ما ته B ګریډ ولیکه بیا ته هم کوټیشن نښه ورکړه بیا مې کام بل شرط ورځم بیا لیکم اف که چیرې قوس شروع که زما فیصدي خانه صحیح شو لوی شي او مساوي شي د 80 څخه داسې ده که نه کاما کوټیشن چې ورته ولیکه C ګریډ خبرې کوئ پکې C ګریډ راته ولیکه او بیا هم کوټیشن کړه. کاما بیا لیکم بل شرط وکړم ځکه 500 ته رسول تر څو مشکل شي. اف که چیرې قوس شروع زموږ د فیصدي خانه لوی شي او یا مساوي شي څو څخه 80 څخه کاما کوټیشن چې راته ولیکه راته ولیکه چې D ګریډ کوټیشن هم بیا ورکړه بیا مقام ورکړه اخر نه شرط د 50 والا دپاره که مخکې ولیکه که نه څه لیکو اف که چیرې قوس شروع زموږ د پرسنټیج خانه د دې شیټ د پرسنټیج خانه لوی او مساوي د 50 څخه شي هلته هم شرط ورکړی و که نه لوی او مساوي 50 څخه شي نو لیکم چې کاما کوټیشن دې ته ولیکه چې پاس چې ته ولیکه پاس ولیکه ځکه نو خو اف ضرورت نشته اف خپله معنا فیل اف خپله څه معنا فیل ته وایي نو ما ته ولیکه چې پاس که دونه شي پاس ولیکه یا پاپ ځای ته ولیکه چې کامیاب شي لا تاسو خبر شي ما تاسو چا څه لیکلی شي ما ته پښتو کې ولیکه چې کامیاب چېرته ولیکه کامیاب ولیکه کوټیشن ورکړئ ورته بیا کاما ولیکئ بیا کوټیشن ورکړئ بیا ته پښتو ته وایي که داسې نه شي راته ولیکئ چې ناکام مطلب زما پوه شئ دا واخلئ صحیح شو دا مو وکړه بیا ته م ژبه چینج که انګلیش ته کوټیشن بیا ورکوم ورته دې خوا ته کوټیشن بیا ورکوم کوټیشن او دې نه بعد موږ قوسونه بندوو. تاسو به وشمېرئ چې په دې ستاسو د ډیټا څونه په دې فرمول کې څونه قوسونه راغله. تاسو وګورئ یو فرمول دا شي 1 2 3 4 5 څو دانې شوې 5 نو تاسو 5 فرمول قوسونه بند کړئ 1 2 3 4 5 که تاسو حساب نشئ کېدی دا قوسونه ډېر زیات وي نو تاسو به تر هغې پورې دا قوسونه بندوئ چې د قوس رنګ تور رنګ ته ورته ګوره قوسونه خپل رنګ لري قوس بند ګوره شین شو مثلا دا رنګ شو مثلا صحیح شو باندې نه شو ته وایي دا رنګ شو اخره کې تور شو چې پوره شي خپل اخرنی قوس تور رنګ کې وي او دا به انټر کوي اتومات وایي دا کس کامیاب چیرې ته ولیکه 50 یا 500 نه لوی کامیاب ولیکه ځکه شپېته نه دي پوره کړي زه په دې باندې به کلیک کوم تر څو نو کسان ته راته راکړي وایي دا کس کوم ده C ګریډ د او یا شپېتو پلس نمرې دي شپېته نه چې که نه C ګریډ و صحیح شو همدارنګه دا کس فیل شو ناکام ده دا ناکام ده دا هم C ګریډ شو او دا شی شو D ګریډ شو دا کوم کس چې ناکام ده فرض کا دې ته ما فرض کا دې کې 9 نمرې ورکړي په دې بل کې 8 نمرې ورکړه په دې بل کې مت فرض کا 4 نمرې ورکړي 3 شو کنه 9 پلس شو کنه 9 یا د 9 سولوي شي چیرته ولیکه A ګریډ ته ولیکه نو دا په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې د زده کوونکو د نتایجو نمرې چې موږ څنګه نمرې سره جمع کوو پرسنټیج څنګه وباسو ریزلټ څنګه وباسو او ګریډینګ څنګه کوو درجه بندي څنګه کوو